منظور پښتين پښتنو سبا احتجاج ته ضرور راوځئ. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين پر ټولو پښتنو غږ وکړ چې سبا یکشنبه د جولای 1 نیټه ده. د دې غورځنګ لخوا په کېدونکي لاریونونو کې ګډون وکړي. نوموړي په خپل ایکس پاڼه لیکلي پښتنو سبا احتجاج ته ضرور راوځئ او سوشل میډیا باندې ښه مضبوط کمپاین پیل کړئ. دغه لاریونونه پر پښتنو باندې د پاکستاني پوځ د ظلمونو، د پاکستان د عزم استحکام عملیاتو او ډالري جنگونو پر خلاف اعلان شوي دي. د یادولو وړ ده چې د دې غورځنګ لخوا په امریکا، استرالیا او څو نورو اروپایي هیوادونو کې هم د سبا ورځې لپاره لاریونونه اعلان شوي دي. دوستانو، دا ودونونه چمتو کله خبر تر بیا هم په الله سپارم.